هغه غزوه احد چې شیطان افواه خورا کړله چې پیغمبر خدا شهید شو خلق صحابه اوتر شو صحابه پریشان شو چې حضور علیہ السلام مونږ نه جدا شو پیغمبر علیہ السلام مونږ نه لاړو زمونږ زندگی نیمګړې شوله زمونږ ژوند کې هغه خوږوالی ختم شو صحابه هم د کورونو نه منډې وهي بعضې صحابیه هم راځي په دغې صحابیو کې یو صحابیه ده یو زنانه ده هغه هم راروانه یې په دې غم کې چې پیغمبر خدا شهید شوی دی دغه زنانه ته یو صحابي وایي ای صحابیه زوی د شهید شو بل صحابي راځي ای صحابیه ورور دم شهید شو بل صحابي راځي ای صحابیه خاوند دم شهید شو بل راځي ای صحابیه پلار دم شهید شو په دې ټیم کې دا आवाज کوي د پیغمبر خدا سره حالت دی پیغمبر علیه السلام څنګه دی په دغه ټیم کې نبی علیه السلام مبارک پې راغی زویم الله پاک د حضور علیه السلام د مخ رڼا د حضور علیه السلام د حسن تشبیه نمر سره ځکه ورنه کړه چې په نمر کې نقصان دی نمر ګرمایش جوړوي نمر انسان له سترګو نظر اخلي نمر انسان له مصیبت ورکوي پیغمبر خدا له الله پاک داسې مخ او رڼا ورکړې وه چې دا صحابیه څلور غمونه پرې رالل د پلار ګوندې کې رشته دې جدا شوله د ورور ګوندې کې رشته دې جدا شوله د زوی ګوندې کې رشته دې جدا شوله د خاوند ګوندې کې رشته دې جدا شوله خو پیغمبر علیه السلام له الله داسې حسن داسې مخ ورکړی چې کله صحابیه د پیغمبر علیه السلام مخ ولیده ویې فرمایل یا رسول الله کل مصیبت بعدک جلل ای حضور علیه السلام مبارکه مصیبت راته ډېر ورسېده ځکه پلار رانه جدا شو تکلیف راته ډېر ورسېده زوی رانه جدا شو غم راته ډېر ورسېده ځکه خاوند رانه جدا شو خو کل مصیبت بعدک جلل خو چې حضور علیه السلام کله مې ستا مخ ته وکتل کله مې ستا نوراني چهرې ته وکتل بعدک جلل الله پاک رانه ټول مصیبتونه ختم کړل علماء فرمایي نور رڼا سره ځکه تشبیه ورکړي چې نور په رڼا کې نقصان دی نور په رڼا کې انسان نظر د تللو خطره یا نور ګرمایش جوړوي او حضور علیه السلام مخ داسې رڼا به کوله د حضور علیه السلام مخ داسې ښایستو چې یو انسان به څومره د مصیبتونو نه ډک راغی او پیغمبر علیه السلام ته به یو وارې نظر وکړه الله به د ټول مصیبتونه ختم کړل